سلام، خالد دانشیار یم. په دې ویډیو کې به انشاءالله مونږ د HTML کورس چې کوم مخکې مونږ ثبت کړی و یو څه اندازه تقریبا 15 چپټره یې ثبت شوي دي. تاسې به ویډیوګانې کتلې وي. په دې ویډیو کې به انشاءالله مونږ شپږم چپټر چې کوم لومړي درسونه یې دي هغه به شروع کوو چې په شپږم چپټر کې مونږ ټول عمومي بحث په فورمز باندې کوو، یعنې فورمونه څه شی دي، مونږ هغه څنګه جوړوو، هغه د څه په خاطر باندې پکارېږي، د دې په اړه باندې به په دې چپټر کې ټول هغه درسونه چې دي هغه به په دې کې کور کوو. لکه څنګه چې تاسې زما په یوټیوب چینل کې دلته ګورئ تقریبا 10م درس پورې مونږ دلته تر دې ځای پورې ویلی و. له هغې وروسته بیا یو څه نور درسونه ما په نور مختلفو موضوعګانو باندې ثبت کړي وو. نو انشاءالله چې دغه کورس به مکمل کوو. په دې درس کې به مونږ د فورمونو په اړه باندې وایو. دلته ما دې په خاطر باندې چې تاسې پوه شئ ما یو تصویرونه راغوښتي دي چې تاسې به هغه تاسو ته به یې ښیم او هغه به تشریح کوم. تر ټولو لومړی خو باید تاسې پوه شئ فورمز څه شی دي. تاسې به کله چې موبایل کې یو ویب سایټ ته ځئ یا همچنان یا په کمپیوټر کې تاسې یاستئ یو ویب سایټ خلاصوئ، یا ساده مثال به زه تاسو ته درکړم کله چې تاسې فیسبوک کې لاګین کیږئ یا نوی اکاونټ جوړوئ نو هلته تاسې نه نوم غواړئ، ستاسې شمیره غواړئ، ایمیل غواړئ، همداسې نور چې کوم اړوند نور مسایل دي د اکاونټ د جوړولو لپاره هغه تاسې نه غواړئ. نو په عین شکل باندې تقریبا هر یو ویب سایټ کې د لاګین برخه وي چې تاسې لاګین کیدلی شئ یا ځان ته پکې اکاونټ جوړولی شئ. دلته ما سره یو 2 تصویرونه دي، فقط زه تاسو ته د مثال په شکل باندې ښیم. دا مونږ سره فورمونه دي. د ساین اپ فورم تاسې نه به اکثره ځایونو کې نوم غواړي، لاسټ نیم ده، ایمیل ده، پاسورډ، کنفرم پاسورډ، همداسې سبمیټ بټن پکې وي. نو دغه فورمونه مونږ د HTML په واسطه باندې جوړولی شو، ډیزاین ورته مونږ د CSS په واسطه باندې ورکولی شو. همچنان دلته د لاګین فورم وي چې د لاګین فورم په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې هغه خپل اکاونټ ته لاګین شئ. همداسې په هر یو ویب سایټ کې به تاسې فورمونه کتی وي. دغه ساده مثال ده. کله چې تاسې فیسبوک کې لاګین کیږئ له دې ځای نه لاګین کیدلی شئ. کله چې ځان ته نوی اکاونټ جوړوئ داسې یو فورمه تاسو ته خلاصیږي چې دغه فورمه ډکوئ او ځان ته پکې اکاونټ جوړوئ. بل مثال به زه د ulearner.com درکړم چې ulearner.com د آنلاین زده کړې یو نړیوال پلیټفارم ده. په دې کې د نورو ژبو ترڅنګ پښتو او دري ژبه باندې هم کورسونه تیار ثبت شوي دي. تاسې کولی شئ چې په دې کې هم خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ، لاګین شئ او خپل درسونه پکې ووایئ. دا پلیټفارم مکمل تکمیل شوی ده او تاسې کولی شئ له هر ځای نه یې اکسس کړئ. په دې کې هم ما د یو 2 کورس ثبت کړي دي، هغه هم تاسې لیدلی شئ. دلته پکې مختلف زیات کورسونه دي چې کوم برخه کې تاسې غواړئ چې کورس زده کړئ نو تاسې کولی شئ چې دلته د ګیټ سټارټډ فار فري بټن باندې کلیک کولو سره تاسو دغه فورمه خلاصیږي. لکه څنګه چې زموږ نننی درس هم همدغه د فورمز په اړه باندې دی. ګورئ تاسې نه دلته څه شی غواړئ، نوم غواړئ، ایمیل غواړئ، پاسورډ، همدغه پاسورډ به تکراروئ او ساین اپ کوئ، یعنې ځان لپاره اکاونټ جوړوئ. کله چې تاسې ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ له دې ځای نه تاسې کولی شئ چې لاګین شئ. ښه، په دې کې مختلفه کورسز دي. په آل کورسز باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ټول کورسونه راخلاصیږي چې هر یو پکې ستاسې خوښه وي. تاسې کولی شئ چې همغه شروع کړئ، اخر کې امتحان درنه اخیستل کیږي او بیا همچنان تاسو ته سرټیفیکیټ هم درکول کیږي. کله چې کورس خلاص کړئ نو په دې کې هم تاسې کولی شئ ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او خپل درسونه مو پکې په آنلاین ډول باندې شروع کړئ. خیر ورځو خپل درس ته. بل مونږ سره بله موضوع ده چې دغه فورمونه په کوم ډول باندې کار کوي. لکه کله چې تاسې دلته بټن باندې کلیک کوئ، دلته نوم ورکوئ، ایمیل ورکوئ، پاسورډ، دا چیرته ځي؟ او کله چې تاسو بیا دلته لاګین کیږئ له دې څخه یا فیسبوک کې کله تاسو لاګین کیږئ، آیا دا څنګه کار کوي، په کوم ډول باندې کار کوي؟ دلته ستاسو د زده کړې په خاطر باندې دلته ما یو 2 تصویرونه راغوښتي دي. ګورئ کله چې تاسې په ګوګل کې یو څه شی انپوټ کوئ، یعنې ګوګل کې کله سرچ کوئ دلته یو فورمه وي، فقط یو باکس وي که نه. کله دلته تاسې هر څه شی ولیکئ او ګوګل سرچ یا د سرچ بټن باندې کلیک کوئ، هغه چیرته راځي؟ فورم کنټرول راځي ډیټابیس ته.
processing ورته لیکلي processing using PHP or any other scripting language. ساده PHP د مثال پایتون هم پکې استفاده کیږي، همچنان نور لانګویجز دي پروګرامینګ لانګویج د خاطر باندې استفاده کیږي تر څو پورې چې مونږه دې ځینې ډیټا راولېږو ډیټابیس ته او دلته چک شي او هغې نه وروسته بیا تاسو ته دلته ریزلټ ښودل کیږي، نتیجه ښودل کیږي. که چیرته ستاسې دغه هر څه چې تاسو دلته انپوټ کړي وي ورکړي وي هغې اړوند موضوعات په ډیټابیس کې وي یا په سیسټم کې وي نو هغه تاسو ته دلته په دې شکل باندې راښکاره کیږي. نو که چیرته تاسې فیسبوک ته لاګین کیږئ، که چیرته تاسې اکاونټ نه وي جوړ کړی په فیسبوک کې نو تاسې لاګین کیدلی نه شئ. تاسو ته څه شی وایي چې لومړی باید ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. نو کله چې تاسو ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ بیا لاګین کیږئ. نو که چیرته ستاسې اکاونټ د هغوی سره په سیسټم کې موجود وي تاسو لاګین کیدلی شئ خپل اکاونټ ته، او که چیرته اکاونټ ونه لرئ نو تاسو ته وایي چې لومړی ځان ثبت کړئ او بیا خپل اکاونټ ته لاګین شئ. همچنان یو بل تصویر هم ما سره په دې ځای کې ده. تاسو دلته ګورئ کله چې یو فورمه راخلاصیږي او هغه فورمه تاسو ډکوئ سبمیټ کوئ نو هغه راځي دلته پروسس کیږي ډیټابیس ته راځي او ډیټابیس نه وروسته تاسو ته کوم نتیجه چې تاسو غواړئ یا څه شی چې تاسو غواړئ هغه تاسو ته په دې ځای کې شو کیږي. ښه له دې وروسته به موږ ووایو چې فورم څنګه جوړیږي. د HTML په واسطه باندې موږ څنګه کولی شو چې دغسې سټرکچر چې کوم جوړ شوي دي په دې شکل باندې یا همچنان په دې شکل باندې دا څه ډول باندې جوړیږي. په دې درس کې خو به موږ فقط هغه بیسیک سټرکچر یې وایو. راتلونکي درسونو کې به موږ هر یو ټیکس انپوټ دی، پاسورډ ده، همدارنګه ټیکس ایریا ده، ریډیو بټن دی، چک باکسز دي، دغه ټول موضوعات به انشاءالله په موږ را روانو درسونو کې وایو. دلته به زه یو فولډر جوړ کړم چې هغه مخکینی فولډر زموږ ډیلیټ شوی ده HTML5. په دې کې به زه یو بل فولډر جوړوم، دلته ورته ورکوم چې فارمز. تقریبا دا موږ سره شپږم چپټر ده. نو راځم چپټر 6 دې کې داخل کې به زه څه شی کوم. دغه تېر درسونو کې به تاسې ویلي وي چې موږ څه شی کوو، نیو ته راځو، یو ټیکس ډاکومنټ اخلو. زه دلته ورته ورکوم چې فارم 1.html دا TXT به تاسې ورڅخه لرې کوئ، انټر کوئ به یې او تاسو سره به دا د HTML فایل جوړ شي. نو بیا به تاسو څه کوئ، رایټ کلیک به ورباندې کوئ، اوپن وید، تاسو سره به ویژوال سټوډیو کوډ یا VSC انسټال وي نو تاسو به دا فایل په دې کې خلاصوئ. ښه دا نور فایلونه دي ما سره، دا ما په PHP کې نور کارونه کړي دي په پروجیکټ باندې. ښه نو راځو فارم 1 ته. په دې ځای کې کله چې تاسو ایکسکلیمیشن مارک ورکړئ نو تاسو کولی شئ چې د HTML هغه بیسیک کوډ دلته انسرټ کړئ. د فارم جوړولو لپاره موږ ټیګ لرو په خپله د فارم په نوم باندې. راځم زه فارم لیکم، دا به په خپله موږ سره کلوز شي. هر کله چې تاسو یو فارم جوړوئ نو تاسو به فارم ټیګ حتما اخلئ. په دې کې موږ اټریبیوټ لرو د اکشن په نوم باندې. یعنی کله چې سبمیټ بټن باندې کلیک کیږي دا د څه کار تر سره کوي، یعنی دغه فورمه د کوم کار تر سره کوي. بیا موږ ورته وایو چې مثال بل پیج ته دې لاړ شي یا همچنان هر کار چې موږ ورته وایو نو د اکشن په واسطه باندې کولی شو. فارم یو بل موږ سره اټریبیوټ لري د میتھډ په نوم باندې. په میتھډ کې موږ دا دوی مهم دي، دغه وایو چې یو ګیټ د بل پوسټ دوه قسمه میتھډ دي. که چیرته تاسو ګیټ میتھډ واخلئ د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ په فارم کې چې کومه ډیټا تاسو لیکئ هر څه چې وي هغه به URL ته اکسس کیږي، یعنی د URL په واسطه باندې تاسو کولی شئ هلته ولېږئ، البته URL ته لیږلی شئ. او د پوسټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو بل پیج ته یې ولېږئ یا همدارنګه ډیټابیس ته یې ډایرکټ ولېږئ. نو په خپلو درسونو کې به موږ اکثره د پوسټ میتھډ نه استفاده کوو. بل یې موږ لرو نیم.
تاسو سره به په یو پیج کې زیات فارمونه وي، زیات فارمز به وي تاسو سره، نو تاسې به هر یو ته یو جدا نوم ورکوئ. زه راځم دې ته نوم ورکومه، مثال رجسټریشن به مکمل ورکم یا رج فارم، دا ورسره زمونږ نوم شو. همچنان مونږ یو بل اټریبیوټ لرو د آی ډي په نوم باندې، چې دا اکثره بیا مونږ د جاوا سکرپټ کې زمونږ ته دا پکاریږي، نو کولی شئ دلته هم تاسې ورته یو خاص نوم ورکړئ. مثال فارم 1 تر څو پورې وکولی شئ چې په جاوا سکرپټ کې د آی ډي په واسطه باندې دغه فارم ترلاسه کړئ. ښه نو دا و د فارم هغه بیسیک سټرکچر. په راتلونکي درس کې به مونږ تر ټولو لومړی ټکس انپوټ وایو، چې څنګه کولی شو مونږ خپل نوم یا لاست نیم یا نور چې کوم معلومات دي هغه مونږ وکولی شو په فورمه کې ولیکو. هیله ده چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. که چېرته کوم مشکل لرئ نو د همدې ویډیو په لاندې برخه کې کمنټ کې ماته لیکلی شئ، انشاءالله زه تاسو ته جواب درکوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ، الله مو مل شه.